د ولاګ شروع کېدلو نه مخکې خپلو کتونکو نه تپوس کوم چې رمضان کې ډیلی ولاګ سټارټ کم که نه؟ دا راته ضرور کمنټ کې ووایي ښه که نه؟ او دا ولاګ هم وګورئ. بله ورځ تللي وو اسلام آباد ته، ډېر تیز باران و. ولاګ ډېر ښکلی او زبردست راغلی دی. ټول ملګري وګورئ او دا راته کمنټ کې ووایي چې رمضان کې ډیلی ولاګ سټارټ کم او که نه؟ السلام علیکم، امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر او روغه جوړې یئ. ګرانو کتونکو، باران دویمه ورځ دا ښه مکمل وریږي په پېښور کې او زمونږ پلین جوړ شو اسلام آباد ته. د خیره سره بلال جان دی را سره، عثمان دی را سره، شهریار بای، اسیم بای او نسیم بای. د خیره یو هوټل دی بلنه شینواري چې د هغې نن اوپننګ دی. 7 بجو له مونږ د خیره سره ځان رسو او لږ شانتې مونږ لیټ هم یو لاله، لږ لیټ یو که ډېر لیټ شوي یو؟ لږ خوا چې څه چې بس لیټ یو که نه؟ نو باران وریږي، په احتیاط سره به هم ځو. د خیره سره ټول ملګري د ولاګ ګورئ، موټروی باندې شارټس وګورئ، چیک کوئ، بیا به د خیره سره اسلام آباد ته مونږ انټري کوو. نور خو پوهېږئ که نه چې ولاګ نه خوندونه او مزې واخلئ. په باران کې ګورئ د موټروی د سفر یو خپله مزه وي. دا ګورئ مونږ ته اندازه کېږي چې کله مونږ ولاګ جوړو. ډېر ملګري بیا خو همداسې تېر شي بس. مسلمان لور کا تھا اتنی جلدی میں ہم نکل گئے کہ اپنے دوست کو بھول گئے. بغیر کوئی اتنی جلدی تھی یار کاټې کو دا هغه کس دی چېرې چکر کې مونږ له ډېر ګټه ټوپۍ راکړي پوه شوې. نن هم ښه په نره پرېښود نرم پرېښود. دې نه مخکې مونږ چکر دلته مونږ ورته مونږ سره راځي وي یو زه رډي یم اینډ موقع کې به رانه غیب شو. نن ورسره مونږ داسې ټوپۍ وکړه چې یاد به وساتي. بس پرې ایرپورټ باران دومره تیز شو که نه، دومره تیز وګوره. باران انتهایی ډېر زیات تیز شو. اسلام آباد ته تقریبا 40 کیلومتر پاتې دی، خو باران دومره شرک کې دی که نه. دا وګورئ ښه. د ماښام د مونځ ټایم و، مونږ دلته مونځ وکړو. د خیر اوس واپس ځو، خپل سفر سټارټ کوو. د شکر الحمدلله رو رسیدو. بس انشاءالله لوکیشن باندې ورځو. څومره پاتې دی؟ 24 منټ مزل پاتې دی، 24 منټ. نو چې کله هم اسلام آباد ته راشئ، جی 10 مرکز ته بلنه رسټورانټ ته خامخا وزټ وکړئ. نن یې اوپننګ دی، مونږ یې هم راغوښتي یو. ډېره زیاته مننه یې کوو. د دې کانې به مونږ ټرای کوو. شینوارو خو درته ښه پته ده چې سپیشل ورتې وي، پټې دانې وي. قربان د خیره مونږ رو رسېدو دا ټایم او انتظار هم وکړو در باندې ښه. مونږ خو باران یې سر کړي وو، سپیډ هم نه شو والی دا او رو رسېدو. بس انشاءالله دوی به ریبن کټینګ کوي. نو چې ریبن کټینګ وشي بیا تاسو سره فوډ چې کوم یو شاټونه دي هغه تاسو سره شیر کوو او لوکیشن درته هم ښایو پکې. نو ضرور یو ځل بیا وزټ وکړئ. ګورئ شینوار ګورئ هر ګوټ ته ځان رسولی دی ښه. هر ځای ته که لاهور ته لاړ شئ شینواري فوډ به تاسو خورئ. که تاسو اسلام آباد ته راشئ، اسلام آباد او پېښور کې به خو اني ټایم خورئ. نو غټه خبره ده ګورئ ښه. او جی 10 مرکز کې دی او نسیم ته ورته ووایه لوکیشن ووایه. دا دلته دی های کورټ سایډ ته جی 10 1 جی 10 آی ان ټي سنټر سره بلاک 90 3 and 4 شاپ دی. اوکې تھینک یو. مخکې ماشاءالله بس مونږ د خیر سره رو رسیدو. لږ انتظار یې هم زمونږ وکړو. ریبن کټینګ وشو د خیره او اوس چې کوم یو دی بس وریته تیاره ده، پټې دانې تیارې دي او دننه مېلمانه ټول راغلي دي، هغې ناست دي او اوس به انشاءالله تعالی ټرای کوي. بیا به مونږ تاسو ته وایو انشاءالله چې څنګه ټیسټ دی. ماشاءالله بلنه شینواري دي، سپیشل ساده پټي دي او فش پټي دي او ورسره چکن پټي دي ګیري ها.
بسم الله کو بس بسم الله کو واو شکر الحمدلله ټول خلک راغلی او ریبن کټینګ وشو اوس چې کوم یو دی موږ کېناستو دا سپیس دی ورسره تقریبا 70-80 پلس خلک دلته راځي فیملی دپاره هم زبردست ځای دی چې څومره هم زموږ ملګري دي پېښور د اسلام آباد دي خامخا بلنې رسټورانټ ته یو ځل وزټ خامخا وکړئ تاسو د دې فوډ ټرای کړئ نو ډېر زبردست او ډېر زیات ښکلی به وي انشاءالله ضرور یو ځل وزټ وکړئ دا ګاډی که بیا هم را سره اوسه بیا سینټه پې سره به مزل نشي کړی که نه هم مسله خیر سره لاندې کوزیږو آرام سره دلته خو سنول ودرېده څنګه یې لکه رو رسیدو ډایرکټ مری ته د خیر سره بدلته اولوي د مرګري ټول کې ناشته دا وګور ولې شيري کمبل ته شوي بیا الله ماشاءالله دا وګوره دومره وګي دي کنه نن کسانو کې دي دا وګوره دغه د شپې ټایم مونږه مری نه واپس راغلیو اوس هم سحر ناشته وکړه خیر سره او زو واپس پېښور ته ځو که نه لوړګي ته ځو مړه لوړګي ته به لاړ شو لوړګي کې وره سټارټ ته لنډي کوتل کې ډېر ملګري به تللي او مونږ مس کوي مونږ ته بار بار ویډیوګانې رالېږئ چې ځان ورسوئ نو آیا زم چې اسیم ځان سره بوځو نسیم خاندي را خاندي ناسم او نسیم بھائی شهریار ډېره زیاته مننه الله هم خاط خوشحاله باد لره الله په امان نسیم جانه